السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندو لونو زه محمد یوسف بنری تاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د غني خان په یو دریو شعرونو باندې خبرې کول غواړم چې غني خان لیکلي دي د زور په سرنامه باندې، او دا شعرونه دي د لټون صفحې په 573 یعنی په 1500 او په 3 او 1 صفحه باندې دا درې شعرونه درج دي. راځئ چې وړاندې دا شعرونه ورو بیا په خبره کو. غني خان وایي خدای چې پیدا کو د ځانه زورو کړل یې تې لاندې سیزونه نورو. خدای چې پیدا کو د ځانه زورو کړل یې تې لاندې سیزونه نورو. سری اوچت کو تر نیم اسمانه بادشاه د هر څه بې سره زورو. الله مسکی شو حسن پیدا شو طاقت په ځمکه پرېوت نسکور. زما عزتمندو غني خان په دې نظم کې د انسان او د الله سبحانه وتعالی معاشقه او محبت ښیي، او وایي چې خدای چې پیدا کو د ځانه زور کړل یې تې لاندې سیزونه نور. الله سبحانه وتعالی داسې وخت و چې هیڅ هم نو پیدا کړي، خو د الله سبحانه وتعالی ذات د صفاتو ډک ذات دی، او د هر صفت د استعمال لپاره هغه مناسب بندوبست کړی دی. مثال په تور باندې الله سبحانه وتعالی الخالق دی، پیدا کوونکی دی، نو چې سینو پیدا کړي هم الخالق وو او وو به، خو استعمال به نه و شوی، نو د دغې صفت د استعمال لپاره الله مخلوق له وجود ورکو. بیا الله سبحانه وتعالی الرازق دی، رزق یعنی رزق ورکوونکی. چې څومره مخلوق الله پیدا کړی ټول د رزق محتاج دي، او دا د الله صفت او رزق ورکول، نو د دې صفت د استعمال لپاره الله سبحانه وتعالی ټول مخلوق چې دی هغه د رزق لیواله پیدا کړل، ځکه الله د دې صفت استعمال کول غواړي. الله سبحانه وتعالی القوي دی، طاقت والا، الله طاقت والا دی، نو د طاقت لپاره هغه څه چلو کو ډېر طاقتور مخلوق پیدا کړو. د مثال په تور باندې فرشته الله پیدا کړي، ډېر لوی طاقت لري. یو فرشته چې یو چغه کړي نو د روح قام چې دی هغه زړونه مات شي، وچ وي. او تاسو به اورېدلي چې اسرافیل علیه السلام چې کله شپېلۍ له پوکې ورکړي نو دا دنیا چې دا به ورانه شي، دا هر څه د غرونه او دا به هر څه والوځي، د مالوچو په شان به الوځي. نو دا په مخلوقاتو کې دومره، یعنی دغه خپل زور، د خپل زور نه مخلوق کې هم زور ایښی دی. کو تاسو وګورئ که نه الله سبحانه وتعالی البصیر دی، نو انسان یې هم بصیر پیدا کړی، د خپل بصارت نه وله دغه ورکړی، بصارت ورکړی دی. الله سبحانه وتعالی السمیع دی، نو د الله د خپل سماعت نه موږ له څه برخه راکړې ده. الله سبحانه وتعالی چې دی هغه یعنی محبوب دی، محبت والا دی، نو انسان له هم برخه ورکړې ده. دغه رنګې الله سبحانه وتعالی القوي دی، نو د خپل طاقت نه هغه د تمام مخلوق له وجود ورکو، په دی کې لا انسان نه پیدا، او بیا په هغې مخلوقاتو کې د خپل طاقت نه طاقت زور یې پکې، د خپل زور نه پکې زور هغوی ته وبخو. نو ځکه غني خان وایي چې خدای چې پیدا کو د ځانه زور کړل یې تې لاندې سیزونه نور. د دې زور نور سیزونه چې هغه د دې زور د لاندې وو. او بیا غني خان لیکي چې سری اوچت کو تر نیم اسمانه بادشاه د هر څه بې سره زور. دا کم مخلوق چې الله زور ورکړی دی، پیریان الله پیدا کړي دي که نه، پیریان هم یو مخلوق دی، جنات دم الله د خپل زور نه پیدا کړي دي، او څه چل شوی دی دې له هم زور ورکړی د انسان نه مخکې د ځمکه باندې د هغوی کنټرول و، او هغوی داسې طاقت والا وو، دومره زور ول الله ورکړی دی چې په ځمکه هم د هغوی قبضه وه، بره اسمانونو ته به ختل، له فرشتو سره به هم مجلسې کولې، لکه ابلیس هم جن دی، خو د ده څه چلو په ځمکه به هم و، او د جبریل علیه السلام او د مقربو فرشتو سره به هم د ده ناسته ولاړه وه، یعنې په سیارو باندې هم دی ګرځېدل. نو د دې هغه زور چې تر نیم اسمانه پورې چلېدو د دې پیریانو. بیا چې دوی په اپس کې خپل زور استعمالول شروع کړو، د یو بل خلاف، لکه یو بل وینې تویول شروع کړو، بیا الله سبحانه وتعالی پس یو بل زورور مخلوق راولېږه، هغې ته فرشتې وایي،
ملایکې ورته وي چې ورشي دې سره جنګ وکړئ د دې نه د ځمکې د اقتدار واخلي واپس یې کړي دا بې لاسو بې خپو کوي نو بس فرشتې رالې دې سره جنګ وکړو ډېرې پکې مړه کړو او څه ترې وتښتېدل منتشر شول په جزیرو کې او په غرونو کې په ځنګلو کې او एकदम ته الله سبحانه وتعالی د ځمکې هغه اقتدار حکومت او تسلط واغستو بیا ځمکه ډېر وخت خالي پرته وه او الله سبحانه وتعالی اراده وه چې یاره دا نور مخلوق خو ما د زور نه پیدا کړی دی اوس داسې مخلوق دی چې هغه به زه د خپل خندا نه پیدا کوم د خپل مسکا نه به پیدا کوم او د خپل محبت نه به پیدا کوم نو د څه وخته پورې تر نیم اسپانه پورې د دې پیریانو هغه تسلط و زور و بادشاهي وه او د دې پیریانو د لاندې د دې د زور د لاندې هر څه وو د دنیا ځمکه کې چې څه دي دا ټول د دوی د لاندې وو د دوی په لاس کې وو بیا څه چل وشو او دا پیریان بادشاه د هر څه وو بې سره زور دی په دې ځمکه باندې بادشاهت د دوی وو د دې پیریانو الله مسکې شو حسن پیدا شو طاقت په ځمکه پرېوت نسکور ډېر وخت چې د دې نه د حکومت لاړو نو دی بیا څه نه شو کولی بېلاسو بېخپو ابلیس چې دی هغه په دې تمه باندې عبادت شروع کو مقربو فرشتو ته ځان نور نږدې کو چیرې ځمکه خالی پرته ده نو د ځمکې چونکې زه په دې فساد کې نه یم فساد کې زما څه حصه نشته اگر چې دی پیریان نو جناتو کې و خو دی په دغه کې نو دی د فرشتو په سفارش باندې الله بچ کړی نو د دا خیال و چې زما په دې فساد کې حصه نشته دی بل مخلوق الله نه پیدا کوي نو د ځمکې دا اقتدار به یوازې ما له راکړي او د دې دپاره په دغې تمه باندې د عبادت شروع کړو په دې کې الله سبحانه وتعالی د بل مخلوق پیدا کولو اراده وکړله او هغه ولې وکړله هغه دې لپاره وکړله چې د الله یو صفت دی یو نه دوه صفات دی الرحمن الرحیم ډېر مینه ناک ډېر محبت کوونکی اوس د انسان نه مخکې د څومره مخلوقات وو هغوی سره الله مینه نه کوله لکه فرشتې وي نو فرشتې خو د عبادت لپاره دي خو الله د هغوی نه مینه نه غواړي چې تاسو په زما سره مینه کوئ لکه هغوی چې دی د هغوی سره نفس او شیطان نشته دی هغوی برای راست د الله قدرتونه ویني او جناتو نو هغه د زور نه پیدا دی او زور چې دی د محبت څیز نه دی الله سبحانه وتعالی ذات مهربانه شو او د خپل مشغوله دپاره چېرې زما داسې مخلوق دی چې زه ورسره مینه کوم هغه زما سره مینه وکړي زه به د هغوی سره مینه کوم دوی به زما سره مینه کوي نو انی جاعل فی الارض خلیفه الله سبحانه وتعالی एकदम د انسان د پیدا کولو انسان څه ته وایي انسان د انسیت نه اخیستل شوی دی انسیت محبت ته وایي او چې کله انسان نوم انسان الله کېښودو نو د دې نه په خپله پته ولګېده چې د انسان وایي محبوب ته معشوق ته نو دی معشوق دی محبوب دی د چا د الله نوم ولا چا چې د څه دپاره پیدا کړی و هغه نوم یې وله کېښودو نو دا ولې الله مسکی شو حسن پیدا شو الله سبحانه وتعالی چې مینې ته زړه وشو نو ستل کو الله سبحانه وتعالی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الله د انسان پیدا کو یو ډېر خوبصورت شکل کې د دې انسان نه ښایسته مخلوق بل نشته دی په جنت کې چې آدم علیه السلام هغه وجود جوړېدو دومره ښایسته و چې فرشتې به ورله راتلې تماشې له لاسا پکې نه و راغلی وي لکه ډېر ښایسته دی ډېر ښکلی دی او الله فرمایي لما خلقت بیدی دی ما په خپلو لاسو جوړ کړی دی ونفخت فیه من روحي په دې کې ما د روح د خپل طرف نه پوکلی دی یعنی روح هم الله د خپل څه ورته وایي د خپل مثال لکه څنګه چې مور د خپل رحم نه خپل بچی زیږی الله سره موږ داسې نسبت نشو لګولی خو زه تاسو ته مثال درکوم که نه ځکه د مور په بچي باندې مینه چې دا د رحم نه زیږول شوي
نو د الله ولې په دې انسان باندې مین دی؟ ولې ورته انسان ویلی محبوب که نه؟ ځکه چې ونفخت فيه من روحي، ما ولا د خپل جانب نه خپل طرف نه مولا روح ورکړو چې دا والا دا صدق دا شوزه. نو د خپل طرف نه چې الله سبحانه وتعالی کوم مخلوق پیدا کړو هغه څه دي روحونه دي، او بیا دا روح چې په څه ځای کې یعنی په کوم لوښ کې ایښی دی، په کوم سوارۍ کې کېنولی دی، په کوم گاډي کې، نو هغه گاډی هغه دا جسم دی. نو هغه لما خلقت بیدی، الله پیدا کړو په خپلو لاسو باندې، پیدا نه جوړ یې کړو په خپلو لاسو باندې، خپل قدرت په لاسونو باندې جوړ کړو. ځکه سره الله دغه کوي، مینه کوي. نو حسن پیدا شو، الله مسکی شو، حسن پیدا شو. بیا ستل وشو چې کله الله سبحانه وتعالی مینه په جوش کې راغله، مخکې زور په جوش کې راغلی او قوت طاقت په جوش کې راغلی او مخلوق د طاقت نه پیدا کړو، طاقتور مخلوق پیدا کړو. خو چې کله مینه په لهرونو شو، په چپو شو، نو ستلو کو مسکی شو، الله مسکی شو، انسان پیدا کړو او د ځان د مینې دپاره پیدا کړو. بیا طاقت په ځمکه پرېوت نسکورو، دا څومره طاقت ور مخلوق چې دی که نه، دی ورته په ځمکه باندې پرې باسو چې د ده زبرګي ومنئ او د ده مشري ومنئ او د ده عزت پکوئ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. الله سبحانه وتعالی هغه اعلی مخلوق هغوی ته هم دا ووایي چې دې انسان ته، زما د محبوب ته، زما محبوب دی، زما خلیفه دی، محبوب دی، د ده تعظیم وکړئ، د ده مشري ومنئ. فسجدو، ټولو مشري ومنله الا ابلیس ونه منله. بهر هغه ځان له ټوپک دی. خو بیا چې آدم علیه السلام د دنیا ته راغی، نو په دې دنیا کې چې تاسو ګورئ ډېر زناور دي چې هغوی نه انسان پیدا کړي، پیتې اخلو، اوښان دي، غوښې دي، سرمن ده که نه، هګۍ چرګان دي که نه، داسې نور زناور. دا خو زمونږ د رانیولو څیز نه دی، دا خو د دې ځمکې خپل مخلوق دی. کله چې انسان راغی، نو دا انسان د دنیا ته چې راغی، دا د الله معشوق و، محبوب و، خلیفه و. دې څیزونو چې بسنګ د الله منله، اوس په دغه رنګ دی انسان مني. دا انسان کو ولی دی د الله، کو پیغمبر دی، او که نه دا د الله دشمن دی. دشمن به ته مونږ نشو ویلی، دا کو د الله نافرمانه دی. نو جبرائیل السلام راغی، دا ټول مخلوق، دا ټول زناور د ځنګل، دا ټول ځنګلو دنیا که نه، ټول ځنګل زناور راوغوښتل، او چې کوم د انسان په حاجت راتلی، د انسان د حاجتونو د پوره کولو لپاره پوره مناسب و، هغوی ته ویې راشئ، آدم علیه السلام نه راشئ او د خواله راشئ او ده ته خپل خدمات پیش کړئ، دی به ستاسو نه کار علي. کوم زناور چې راله آدم علیه السلام نه، آدم علیه السلام د هغوی په ملا باندې لاس راښ کو، هغه تابعدار شو، د انسان سره مانوس شول، او کوم چې وتښتېدل را نه لرل که نه، نو هغه ځنګلیان شو. لکه مثال په طور زمری او ګیدړ وایو که نه، دا نورې. نو دا تمام مخلوق په جنت کې الله سبحانه وتعالی فرشتو ته او جناتو ته ووایي چې د تعظیم وکړئ، او چې د دنیا ته راغی، نو تمام مخلوق ته ووایي، زناورو ته یې چې راشئ د ده بزرګي ومنئ. نو طاقت څه ته په ځمکه باندې نسکور پرېوتو؟ حسن ته. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان ښایست دی، الله دله د خپل طرف نه ښایست هم ورکړی دی، روح هم د خپل طرف نه ورکړی، جوړ کړی هم په خپلو لاسو دی. زما عزتمندو، د غني خان د دې دریو شعرونو نه مقصد دا دی چې یاره یو طرف ته زور دی، بل طرف ته حسن دی، ښکلا ده، رنګینۍ دي، ښایست دی. کوم شی زورور دی؟ نو زورور څه دی؟ هغه حسن دی. زورور څه دی؟ اخلاق دی. زورور څه دی؟ ښه کردار دی. زورور څه دی؟ رنګینۍ دي. د دې په مقابله کې چې زور دی، کو طاقت دی، هغه به د حسن ته او د اخلاقو ته په سجده کېږي. کو تاسو وګورئ زما عزتمندو، هر څومره طاقتور انسان چې، هر څومره بد اخلاق انسان چې، هغه سره چې کله ته حسن اخلاق سره پیش راشي، غلام دي شي. تر دې پورې چې ځنګل د زناور، زمری، د سپي، دې سره چې ته ښه کې،
نو دې دې غلامان کېږي. زما عزتمندو دا د غني خان نظم و د زور په عنوان باندې چېرې په زور کې او په حسن کې کم یو شی لکه څرنګه چې غني خان یو نظم دی که نه د حسن او د مینې چېرې مینه ښه ده که حسن ښه دی نو هغه حسن دا نه لکه کوم چې الله انسان له ورکړی نه هغه حسن چې ستورو ته اسمان کې یو ورځ وي هلال خدای ادم له مینه ورکړه موږ له تش جمال. الله سبحانه وتعالی انسان پیدا کو او نور سپوږمۍ ستوري پیدا کړو. نو سپوږمۍ ستورو ته وی چېرې دا عجیبه خبره ده الله مونږ هم مخلوق یو انسان هم مخلوق دی ادم هم مخلوق دی او د سره مینه کوي او دله مینه ورکړه د خپلې مینې نه ونفخت فيه من روحي مینه ده که نه نو او مونږ له تش جمال راکړو لکه الله د خپل جمال نه ډېر جمال ورکړی دی. خو دغه څه وایي غني خان په نظم کې څه وایي سپوږمۍ ستورو ته دا خبره وکړه چې عجیبه خبره ده بس موږ له ښایست راکړو ادم له مینه ورکړله او بیا څه وایي سپوږمۍ دې اعلان کوي د ستورو ته زه به په خندا ورکړم د خپل ښایست د کمال زما دا ښایست چې دی د کمال ښایست دی دا به زه په خندا ورکړم چاله ماله کو څوک ساس کې مینه راکړي څوک په سوال کو الله سبحانه وتعالی ماله یو ساس کې مینه یعنی الله خو د انسان سره د سمندر عمره مینه کوي که نه سمندر خو ماسي لکه غټوالي په وجه باندې هم چې الله چې څومره الله کې څومره د مینې صفت دی دومره الله د انسان سره مینه کوي. سمندر د هغې مقابله کې قطره هم نه ده خو دا ځکه موږ وایو سمندر لوی دی او ساس کې وړوکی دی. نو دغه وایي سپوږمۍ د ستورو ته وایي چې زه به د خپل ښایست ورکړم په خندا باندې کومه سره الله سبحانه وتعالی د سمندر په مقابله کې یو ساس کې مینه وکړي لکه څومره سمندر دی که نه سمندر مینه نه کوي یو ساس کې دې مینه زما سره م وکړي. ولې مینه حقیقت حسن سایه د حقیقت دی مینه چې دا د حقیقت دی او حسن چې دا د حقیقت سوری دی. نو الله سبحانه وتعالی مینه پیدا کړي انسان مینه ده او انسان حقیقت دی انسان به همیشه د پاره د الله سره سپوږمۍ ستوري به ختم شي حسن له زوال شته مینه نه لري زوال نو د حسن دی له زوال شته او موږ له زوال نشته دغه انسان له زوال نشته دی. نو مینه چې دا انسان ولې زوال انسان له انتقال شته دی زوال نشته دی ځکه دا مینه ده سپوږمۍ له انتقال نشته دی له زوال دی ستورو له اسمانونو له غرونو له ځمکې له سمندرونو له دې له انتقال نشته دوی له دې له څه دی زوال دی. نو زوال ولې دی چې دې له ښایست ورکړی دی زور یې ورکړی دی او دلته کې انسان سره دغه زور او دغه دومره ښایست نشته دی خو مینه یې ورکړې ده نو دی به همیشه دپاره وي. دغه رنګې غني خان په دې نظم کې په دې دریو شعرونو کې د زور او د حسن خبره کوي چېرې په زور کې زورور دی که نه حسن زورور دی. نو دا څومره زورور مخلوق چې وو هغه الله سبحانه وتعالی دې انسان ته کوم چې الله ښایسته پیدا کړی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ده ته یې په سجده کړو د ده په خپو کې کېنولو او د ده په اختیار کې ورکړو او څه ورته وایي هر مخلوق ته یې واګې مهار واچو هتکړۍ ورته واچول یو انسان په لاسو کې ورکړی چې دا ته چې ته څه کار اخلي کو هوا دی که اور دی که سمندر دی که ځمکه ده که اسمانونه دي او که ځناور دي که څه ورته وایي حجر دی که شجر دی دا ټول نو دا څه دا زور دی ټول خو حسن ته په سجده دي نسکور پراته دي. زما عزتمندو دا د غني خان نظم کو چې ستاسو خوښ وي نو د الله د رضا لپاره نور خلکو ته ورسوئ الله مو قدر وکړه.